د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوندله چابهار بندر څخه د لیدنې پر مهال په ځانګړې غونډه کې د بلوچستان له والي حسین مدرس خیاباني په افغانستان کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي، د ایران د آزادو سوداګریزو سیمو مسؤل حجت الله، د چابهار بندر له مسؤل قاسم عسکري او یو شمېر نور ایراني مسؤلینو سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال محترم ملا صاحب له ایراني لوري وغوښتل څو په چابهار بندر کې افغانستان ته د اوږدمهال لپاره په مناسبه بیه ځمکه ځانګړې کړي. د دغه بندر له لارې د افغانستان د صادراتو وارداتو په زیاتوالي کې لازمه اسانتیاوې رامنځته کړي او افغانستان ته له چابهار بندر څخه د استفادې لپاره لازم سهولتونه برابر کړي، څو په دې سره د افغانستان د ترانزیت په کچه کې زیاتوالی راشي. ایراني لوري د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ته وویل افغانستان کولی شي سر له سبا څخه له چابهار بندر څخه د صادراتو، وارداتو او ترانزیت عملا استفاده پیل کړي. د ایراني مسؤلینو په خبره ایران په دغه برخه کې بشپړ چمتوالی لري. د غونډې په پای کې چابهار بندر ته د افغانستان د بشپړ لاسرسي او په دغه برخه کې د ایران له لوري د هر ډول اسانتیاو همکاري رامنځته کولو په اړه توافق وشو. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.